دا زمون کرامت دی زمانه سما سیواله د ټول مریانو کرامت او عزت دی دا یو د سره چې نن ستا په ملک کې د مدرسې د پاره یو روپۍ شته زه دا دعوه کوم ولدي داوی تاسو ته دلایل چې زما په ملک کې کوم حکومت راغلی د شورو نه ولا تر اوسه پورې دا د مدرسو دشمنان ایندا ورته ثابت کوم داګه لوګا مې کبي ثابت نه کبي په منبر نه کوي دا د مدرسو دشمنان دي دا ملک د علم لپاره آزاد شوی او دا ملک د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد آزاد شوی دا ملک د هندونو د دوه قومي نظریې په بنیاد آزاد شوی نو پکار خدا چې د ټول اول پکې موږ مدرسه او جماعت جوړ کړی وي په ایمان او سرکاري پیسې باندې چې جماعت او مدرسه جوړ شو خلک وي موږ د مدینه منورې ریاست جوړ بس ټیک ته منوي وسه په د مدینه منورې د ریاست بنیاد چې پیغمبر کله مدینه منورې ته راغلی خو دې نو دا تاسو وایي زه ته نه د کالج بنیادی شو د سکول بنیادی شو کچرته دا اسپیټال بنیادی شو کچرته دا اګریکلچر دا ډپارټمنټ بنیادی شو کله لایفسټایل بنیادی شو کله بل ډپارټمنټ بنیادی شو کنه دا راته وایي چې لومبي بنیادی د مسجد نبوي کې هوته نو پکاره چې د ریاست مدني حکومت راشي نو چې د ټول اول اعلان دی او عظیم الشان اسلامي وسته کړو پکاره وکړو باقي کې یو عظیم الشان جمعه کړو چې نن د عربو نه فیصل اگر اغلی دی اسلام آباد کې فیصل مسجد جوړ کړی دی نو ما ته یو تاسو وی کنه زماره سرکاري خزانه نه چاته یو جمعه په اسلامي دنیا کې جوړ شو دا وایم چې جمعه په پرې ده کنه دا خیراتی کار دی مې جوړ شوی سره باندې خلک راګیسي ستا په کلی کې پرایمري ده د پرایمري د استاد تنخواه تاسو ورکوي که سرکاري ورکوي ما سره خبرې ونه کړې فهم نه هغه چې کوم دی د داغي تنخواه تاسو ورکوي که سرکاري ورکوي ها دا کار د سکول کې جوړ شوی تاسو په خپل پیسو جوړ کړی دی حکومت په بای باندې جوړ کړی حکومت په خپل پیسو جوړ کړی داغي د چا پیسې سرکاري داغي د حکومت د بجلی پیسې سرکاري دي او تاسو راته بیا دا وایي چې دا پرایمري د ضرورت نه کپکلی کې جمعه ډیر ضروري دي جمعه د امام تنخواه سرکاري ده که تاسو ورکوي وایي بیٹه تاسو جوړ کړئ که سرکار جوړ کړي د دې جارو وبو د دې پیسې تاسو ورکوي که سرکار ورکوي زدا کوي چې زمانه هندستان خلک هپکیږي ما زه په هندو ملک نو سه زمانه امریکا خلک په دې دنیا چې هغه جمعه سرکاري پیسې باندې ستاسو د عرب جمعه په سرکاري پیسې جوړي ستاسو د هغه مدرسه په سرکاري پیسې جوړي د هغه د استاد تنخواه سرکاري ده افسوس داري چې زما په وطن کې د ډمانو د پاره 50,000 روپے د میاشتې خوشتا زما په وطن کې د جوانانو د پاره آزادي خوشتا افسوس داري چې زما په وطن کې په 70 سال کې 70 امامانو لم د کلی 70 میاشتې تنخواه نه ده ورکړې اشته دی اوسه تاسو ته پته اوس یو شی راوړی دی پیډیم پیژنې پیډیم تاسو ته ایجوکیټ خلک پیژنې هغه یو ایجنډا چې کومه پیسې د ملک نه بار دي منی لاونډینګ ورته تھرو پراپر چینل یوز